بسم الله الرحمن الرحیم. په کابل ښار کې د حکیم الکوزي په ملاتړ لسګونو کسانو لاریون کړی. د نورو دغسې جالب معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. دغه لاریون کوونکي چې د کابل ښار حشمت الله خان خلیل کرزي په څلورلارې کې راټول شوي غوښتنه کوي چې حکومت دې اجازه ورکړي څو د حکیم له لوري چمتو شوي درمل ترلاسه کړي. لاریون کوونکي چې د یوه خصوصي روغتون مخې ته راټول شوي وایي پولیسو د حکیم الکوزي روغتون تړلی او خلک نه پرېږدي چې روغتون ته دننه شي. یو تن د لاریون کوونکو څخه وایي یا خو افغانستان کې هیڅ کرونا نشته او حکومت د پیسو لپاره مثبتې پیښې اضافه کوي. نو که دا خبره وي بیا وزارت صحت عامه ملامت نه دی چې د الکوزي جوړ شوي درملو کې خبرې کوي، ځکه چې حکومت به پوهیږي چې دلته شته نه، نو علاج به د څه وکړي. د محمد حکیم الکوزي په نوم یو کس ادعا کوي چې د کرونا ناروغۍ درمل یې جوړ کړي دي.